الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. صدق الله العظيم. زما د اسلام محترم ورونو، طالبانو، محصلینو، شاګردانو او د میډیا لارې اوریدونکو اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله، شکر مقام ده چې موږ تاسې بیا هم دریم درس د فکر او عقیدې درسونو په لړۍ کې، د فکر او ډالۍ درسونو په لړۍ کې دریم عنوان چې ده له کفارو سره کوم ډول تعلق ساتل حرام دي. دا دومره مهم عنوان ځکه مټاکلی ده. اکثره خلک چې کله بحث کوي، مباحثه کوي، نه اوس د کافرو موبایل ولې استعمالوي که نه، د کافرو موټر کې ولې ګرځي، لنډه خبره ته وي که نه، د کافرو شی ولې استعمالوي، د کالیم د چین نه ولې کافرو جوړ کړي واسکټ. نو اوس به تاسو دې به پوه شئ چې کافرو سره کوم ډول اړیکې ساتل حرام دي او کومې جایز دي. تاسو کله وپېژنئ، دلته به تاسو ته دا معلومه شي چې د ځینې خلک داسې خېټې نښته دي، بل دلیل نه لري. مهم درس ته او یادونه کوو محترمو، موږ درسونه خو موږ دلته څنګه تاسو دغه کې وینئ، ښېږي تاسو ته وښودل شي 8 یا 9 یا 10 درسونه به وي، 10 سیمیناره، اخر کې بیا امتحان ده. امتحان اخیستل کېږي، هر څوک یې اوري، که حضوري دلته راځي که انلاین یې اوري. بیا امتحان چې واخیستل شي نو تر 10 شلو پورې خو انشاءالله ستاینلیکونه ورکول کېږي او لومړی ته به انشاءالله کمپیوټر ورکول کېږي د علمي ډالۍ. نو چانس لاسه مه ورکوئ، نو هم فکر کوي هم ډالۍ ترلاسه کوي، هېڅ مادیات نشته په دې کې تاسو فیس تحویل کوئ، نه. بس مقصود دا چې الله راضي شي، ځوانان فکر عقیده جوړه شي او اسلامي ټولنه ولرو. الله مو وساته. محترم او مهم بحث ده. اول دا ده چې الله عز وجل قرآن کریم کې موږ دلته 4 آیتونه لیکلي، یو محدث شریف لیکلی، بیا به اخر تاسو ته زوم کړل شي، نږدې به هم شي. بیا مو څه دا 4 ډوله اړیکې دي کافرانو سره، دو باندې بحث وکړو. بیا دلته مکي دور، مدني دور د رسولان برکت یادونه کوو که نه، ځکه ځینې خلک وایي دا پیغمبر اسلام د کافرو سره ډېر ښه کول. هغه معلومات بیا اوسي چې هغه مکي دور بل مدني دور ده. مدني دور جهادي دور هم ورته وایي. بیا نور داسې خپل خپلوانو باره کې راځي که نه، عبیده بن جراح کیسه راځي که نه چې هغه څه کړي وو. دا به ټول انشاءالله تفصیلا بیانېږي. اول آیت معنا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. لفظي معنی داسې ده. رب ذوالجلال فرمایي سورة آل عمران 28 آیت، او دغه تفسیر بیا تاسې معرف القرآن اول جلد صفحه 632 کې کتلی شئ. هلته تفسیر هلته هم ورکړی ده. الله فرمایي لا يتخذ المؤمنین، یعنې نه دي نیسي مؤمنان کافران لره، مسلمانان دي کافران نه نیسي په چی باندې، اولیاء په دوستي سره، من دون المؤمنین په جای د مسلمانانو. یعنې مسلمان سره دوستي کوي، د مسلمان سره به کوي، مؤمن سره، د کافر سره به دوستي نه کوي. ته الله وایي، الله څه وایي؟ مسلمان دی کافران په دوستي لره نه نیسي، دوستي دې نه ورسره کوي، قلبي تعلقات د زړه دوستي دې نه ورسره کوي، په جای د مسلمانانو چې مسلمان پرېږدي کافر سره دوستي کوي. تاسې اوسني حالات د اسلامي نړۍ وګورئ چې تاسو په نوم هېوادونو اړیکې چا سره دي؟ فکر ته مو څه راځي؟ تاسې یو نظر وکړئ په ذهن کې که نه، مرور وکړئ، سوچ وکړئ، یو دقیقه غلي شئ چې موږ اسلامي هېوادونه چې اوس اسلامي هېوادونه دي که نه، د افغانستان اسلامي امارت نه بغیر الحمدلله موږ تاسې خپلواک یو. دوی د اړیکې چا سره ډېرې دي؟ چا ته جګ او ټیټ کېږي، چا سره تعلقات ساتي او چا سره پرې کوي. خپل مسلمان ورور بمباري او د کافر سره اړیکې جوړوي که نه. تاسو فکر کړئ دغه آیت مصداق دا ګوره، دا حرام دی دا شی. الله وایي د مسلمان سره اړیکې جوړوي، کافر سره به نه جوړوي. خو البته اوس یوه خبره ده، تاسې به اول دغه آیت په تفسیر کې دا زده کوئ، دغه اړیکې پالل د کافر سره 4 درجې لري. که تاسو د 4 درجې زده کړل، بیا تاسو ته ښه معلومات اوسي. یو موالات دي، اول شي ده نو دا موالات، دویم مواسات، دریم مدارات، څلورم معاملات. خو مخکې له دې چې په دې اړیکو باندې پوه شئ، تاسې باید کافر اول وپېژنئ. کافر په یو تقسیم سره د تقسیماتو نه په 2 ډوله ده، حربي کافر او غیر حربي کافر.
حربي کافر دې ته وایي چې عملاً د مسلمانانو سره په جنګ کې اخته وي، عملاً د مسلمانانو سیمې اشغال کړي، لکه دلته شل کله چې افغانستان کې دوی وکنه، یا فلسطین کې اسرائیل دي، یهودان دي، یا نور هر ځای کې دي کنه، برما یعنی مسلمانانو سیمې اشغال کړي دي. نو دا حربي کافر ده، جنگي ستاب سره غلي ته تاوان رسي، ته عزت تاوان رسي، اسلامي خاورې نیولي اشغال کړي، دا حربي کافر ده. دې سره خو یو ډول اړیکه نه دروا. او بل غیر حربي کافر چې هغه جنگي نه وي، عام کافران څه دي؟ دوی سره بیا ځینې اړیکې ستاسو جایز دي، خو بیا هم څه استثناګانې لري. اول موالات معنا د زړه دوستي. موالات څه ته وایي؟ موالات د زړه تعلق، د زړه محبت، د زړه دوستي، دا له هر ډول کافر سره ناروا ده، حرام ده، په زړه کې درته ګران وي که نه. دا که حربي کافر کې غیر حربي موالات به نه ورسره کوي، د زړه دوستي د زړه محبت به کافر سره نه کوي. ولې د الله دښمن ده. الله دلته موږ ته ویلي چې کافرانو سره دوستي مه کوئ، اولیاء مه جوړوئ، قلبي دوستان مه جوړوئ، د زړه ټول راز یې ورسره شریکي که نه، بس هغه په امر چلېږي، مخ ته شاته ورته ځي. نو موالات که حربي کافر کې غیر حربي کافر وي، دا به تاسو دا په ذهن کې وي چې دا مطلقاً حرام دی. یو دویم دریم څلورم مواسات مدارات معاملات، دغه درې بیا د غیر حربي سره جایز دي. حربي سره به دا هم بیا نه کوي. څه ته وایي؟ مواسات معنا همدردي، مواسات معنا همدردي، ښه سلوک، یعنې کومک. څنګه غیر حربي کافر ده، در سره ګاونډی ده که نه، جزیه ورکوي اسلامي نظام ته، تاسو سره ګاونډی ده، دلته یهودي ده، مشرک ده، کافر ده، عیسوي ده، هره بلا څه ده، خو تاسو سره ګاونډي ده، مریض موټر ورته راواخلم شفانې ته یې یوسه، نیت به دې څه وي؟ نیت به دې دا وي زه همدردي ورسره کوم، کېدای شي اسلام ته راسي، کېدای شي مسلمان سي که نه، چې په کار یې ته یې ورکړي، کومک ورسره وکړي. نو دا د غیر حربي کافرو سره مواسات همدردي کول د جایز دي. بل مدارات ښه تعلق، اخلاق. مدارات معنا اخلاقیات، د کافرو نه د ضرر نه ځان دفع کوي، ضرر نه ځان بچوي، ښه اخلاق ورسره کوي، چېرته د سره همسمپي ده، چېرته کاروبار ورسره کوي، چېرته شرکت کې د سره ده که نه، بس ښه اخلاق صحیح ده، جوړ تازه بخیر، ظاهره تبسم ورسره کوي. ادب هدف دې هم دا وي که نیت دې دا وي دا ښه اخلاق ورسره کوم، کېدای شي تاثیر په کې اسلام ته راسي، په اسلام مشرف سي، په اسلام عزتمن سي که نه، مؤمن سي، ایمان راوړي. نو مدارات ورسره کوي، چېرته مثلا ته په خارج کې دی هم خارج کې که نه، یو ځای کې کار سره کوي، یو ځای کې موټر سره چلوي، همسمپي دی د سره، پوهنتون کې د سره که نه، دا یې ته راوصلی د کار پکې ښه اخلاق ورسره چلوي، نرمه رویه ورسره کوي، دې ته مدارات ویل کېږي. که نیت به داسې وي کېدای شي اسلام ته راسي، دا هم جایز دی. خو د غیر حربي سره ګوته خو مې ویلې دا درې ویلې، غیر حربي سره دا درې واړه بیا دنه غلط نه سي، غلط مطلب وانه اخلي. دا موالات تاسو وپېژندل، دا خو مطلقاً دواړو سره ناروا دي، زړه دوستي. بل معاملات، تجارات، تجارتي اړیکې، صحیح ده، کمرشل اړیکې څه ورته وایي؟ معاملات. دا معاملات جایز دي غیر حربي کافرو سره. مثلا تاسو چین سره اړیکې لرو که نه، د معاملاتي اړیکې وسایل ته راوړو که نه، اسلامي امارت موصل لري، روس صحیح لري، او نور ملکونو صحیح لري که نه، موږ سامان دوی ته صادرېږي، واردېږي دوی موږ ته څه که نه، موږ اکثره وچه میوه دوی ته ورځي. تجارت دا روا ده غیر حربي کافرو سره، تاسو سره عملاً په جنګ نه یې اخته، معاملات دي جایز دي، خو البته دې کې ځینې شرطونه شته بیا په دې کې، لکه د شرطونه داسې تجارت به نه پکوي چې مسلمان ته تاوان پکېږي، تو باید په غالب وي، یعنې اسلحه به نه په خرڅوي، چې ته اسلحه ورکې کافر ته، کافر بیا مسلمان په ولي، چرس به نه په خرڅوي، پوډر، چرس حرام که نه، شراب، خنزیر غوښه، خنزیر، د حرام تجارت به هم نه ورسره کوي. حلال چې کوم تجارت ته د مسلمان سره جایز وي، کافر سره هغه تجارت کولی شي، څه ته راوارېدی، څه ورسره دی، هېڅ مشکل نشته. موږ اوس موبایل ده، مثلا ځینې خلک وایي اوس دا موبایل ده که نه، وایي ته ولې که ته ځان ته مسلمان یې، دا خو په اروپا کې جوړ ده، دا ولې استعمالوې، وایي که نه، او دا خو چین کې جوړ ده، کافر جوړ کړی، د کافر موبایل ولې استعمالوې؟ دا معاملات دي. ما ته خوښه نه ده راکړې، دې مې تر پټ کړی، پیسې مې ورکړې، هغه ولې د ما سامان استعمالوي، هغه ولې د ما د وطن هېواد وچې میوې خوري یا لندې میوې خوري، یا داسې نور شیان ټوکر به ورځي. نو دا جایز ده. که بله ورته چا بحث وکړو،
وردا د معاملاتو تر حده پورې دي، دا د پیغمبر علیه السلام د وخت نه راواخلي صحابه او د تابعینو تبع تابعینو اسلاف علماو تجارتي معاملې انسانان دي، غیر حربي کافران دي. دا د انسان ترمنځ د دنیا د ځل کې یو کله دا جایز دي سره نور چا تعلقات بند دي، هغه دغه دي موالات دي، اب نو سره کوي نو دا اړیکې جایز دي. که بل شا درته ویلې ته کافرو چې بد دی خو موټر کې هم ګرځي، نو موټر ما په پیسو اخیستی ده، پیسې مې ورکړي دي، هغه به داسې ما نه شی اخلي، زه به یې هغه نه اخلم، هېڅ مشکل نشته. خو ناروا تجارت بنېږي، وسله به نه پرې خرڅوي. تاسو به راپورونه اورېدلي یو مسلمان هېواد یو چا ته د اسلحه ورکوي که نه، هغه بیا کافرانو ته اسلحه ورکوي، هغه بیا مسلمانان په شهیداني. یو مسلمان هېواد راجګېږي که نه، کافر ته لار ورکوي، اډه ورکوي، بل مسلمان په خرابوي. دا ګوره ټول ناروا دي، دا حرام دي، دا په نوم اسلامي ملک ده. محترمو دا تاسې وپېژندل. یو خبره چې ډېره کوي که نه خلک، اوس سیرت نور لوستلی نه یې اورېدلي وي که وایي پیغمبر اسلام څومره کافرو سره ښه کول، ابوجهل څومره غټ کافرو څومره ښې ورسره کول، تاسې کافرو سره ول مطلب دا لکه کافرو ته غاړه کې امید ور اچوئ، څه کوي ګرځي دی. ګورئ که یو د پیغمبر علیه السلام اخلاق دي، وانک لعلی خلق عظیم، ډېر ښایسته اخلاق الله ورکړي. بل پیغمبر علیه السلام مبلغ و، دعوتګر و، دعوت یې کوو، خلک اسلام ته رابلل. بل مکی دور او مدني دور فرق لري. پیغمبر علیه السلام چې مکې کې 14 کاله تېر کړي دي، هلته جهاد نه و فرض، هلته توصیه څه وه؟ صبر کوئ، لمونځ کوئ. پیغمبر اسلام به د هر چا تکلیف په ځان برداشت کوو. صحابه کرام ورته راغلل، په وینو به لت پت وو، وایي نه بدل تر واخلو، وایي نه جهاد امر نشته، صبر کوئ، حوصله کوئ. عمار یاسر کیسې خو مې اورېدلې دي. دا مکې دور و، هلته پیغمبر اسلام څه نه دي ویلي کافرو ته، داسې نه هغه په ګران و، لږ دوستي ورسره وه، ښې ورسره کول. مدني دور جهادي دور چې شروع سو 10 کلن جهاد چې فرض بدر غزا نه وروسته بې حربي کافر څه چېرته ښه کړي دي، بیا ولې په توره باندې جهاد ورسره وکړه. بدر کې ولې اویا نفر کافر مردار سول، په احد کې 10 مردار سول، 3 خندق کې 12 څومره مردار سول، د خیبر غزا کې اویا نفر یهودان مردار سول، بن قریظه غزا مې یاده ده. بیا خو جهادي دور شروع سو، بیا حربي کافر څه چېرته هم ښه نه دي کړي، بیا په توره جواب ورکړی. نو دا فرق به تاسې ورته کوئ، یو مدني دور ده، بل مکي دور ده. او بل ځینې خلک چې بس زر دغه راواخلي، پیغمبر اسلام داسې ښه کول، کافرو سره هم ښه کول. او محترمو دویم آیت چې موږ تاسو ده، یا ایها الذین آمنو، نو رب ذوالجلال الله تعالی فرمایي ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړئ، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، منیسئ ای مسلمانانو، منیسئ په دوستي سره، منیسئ یهود نصارا اولیاء دوستان. د یهود او نصاراو سره دوستي مه کوئ. یهود څوک دي؟ د بني اسرائیل. نصارا څوک دي؟ دا اروپایان، امریکایان، دا عیسایان دي، نصارا دي. الله وایي موږ یې منع کړي یو. آیت څوم ده؟ سورة مائده 15 آیت، شپږمه سپاره. ای مسلمانانو، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود، منیسئ د یهودان، والنصارى عیسایان اولیاء په دوستي سره. ولې؟ بعضهم اولیاء او بعضهم اولیاء بعض، دوی دوستان د ځینو نورو دي، دوی خپل منځ سره دوستان دي. څه وایي موږ تاسو مشران که نه، سپیو کور په کور بدي د خوار غریب ته یوه ده. دوی که څه په خپل منځو کې سره راغلي دي، که اختلافات هم لري، خو بیا د مسلمانانو لپاره ګور دوی سره دوستان دي، یو دي. بس اسلام څنګه ضعیف کوي، مسلمان څنګه په خپل منځ کې سره واړوي که نه، ضعیف کوي، نو دوی خپل منځ سره دوستان دي. خو اوس الله بیا دا وایي ومن یتوله منکم، که چا دوی سره دوستي وکړله فانه منهم، دی له دوی نه څه علم دې وساتې، کافر څه. الله وایي که چا دوی سره دوستي وکړه، نه قلبي دوستي ورسره وکړه، قلبا د زړه ملګری دوی ساتونکی مخ ته شاته ورته، فانه منهم، دایم دوی له ډلې څه مطلب کافر څه. خو فانه منهم فمن تشبه فهو منهم. رسول الله څه فرمایي؟ چا سره مشابهت کوي هغه له ډلې به د کافر د قلبي دوستي سره ونیو، بس دوی له ډلې سوي. صریح خبر ده، وګورئ له دوی نه سوي، عیسوي سوي، یهودي سوي. نو محترمو قرآن کریم کې بل ځای کې راځي، دلته ډېر آیتونه بیا جوړېږي نه چې اسلام سره سخت دښمني کوي که نه، اول قدم کې یهود نصارا دي. د مسلمانانو د صدر اسلام نه تاسې وګورئ، ګوره د پیغمبر اسلام څومره دښمني دوی کړې ده. نو هغه بن قریظه غزا، بن مستلق غزا، نو کوم یهودان چې پیغمبر اسلام وسړل دي که نه د مدینې نه، نو بن نذیر که نه او بن قریظه، هغه وجه دا وه چې دوی پیغمبر اسلام ته پلان جوړ کړی ساتي به پر راواچوي که نه.
یغه وخت نه دوی ګوره د پیغمبر علیه السلام اوس وخت د علماو د اسلام رښتینو خلکو دښمني کوي نو الله متوي دوی سره دوستي مه کوئ دوی په دوستي مه نیسئ او ځکه دوی په خپل منځ سره جوړ دي او که چا دوستي ورسره وکړه دوی له ډلې نه دي. محترم بل آیت ډېر مهم ده په نن درس کې هغه دا ده الله تعالی فرمایي سورة ممتحنه اول آیت ده لا تتخذوا عدوي وعدوكم من سي زما دښمن او تاسو دښمن اولیاء په دوستي سره چې کافر دی يهود ده نصارا ده زما هم دښمن ده ځکه ما رسول نه مني ما کتاب نه مني او تاسو هم دښمن ده تاسو هم بارام نه پرېږدي نو په دوستي سره مني سي نو تلقون الیهم بالمودة تاسو دوی ته دوستي وړاندیز کوئ دوستي لاس ورغځوئ دوی نه دوستي غواړئ دوی سره ملګرتیا کوئ د زړه قلبي دوستي ورسره کوئ نو دوی ته تاسو وړاندیز کوئ بالمودة د دوستي. الله وایي زما دښمن او خپل دښمن دوستان مه نیسئ کافر سره دوستي مه کوئ او تلقون الیهم بالمودة تاسو هغو ته بس دوستي وړاندیز کوئ چې موږ سره ملګرتیا وکړه زاري ورته کوي. یو خبر بله دلته بل اعتراض ښه ځینې خلک دا اعتراض کوي وایي دا کافر سره مو سوله وکړه که نه دوحې تړون یادوي اګریمنټ اف دوحه ګورئ یو صلح ده پیغمبر اسلام حدیبیه کې صلح وکړه کافر سره که نه او دا معنی چې موږ دوی دوستي وکړه فإن قرآن کریم کې راځي یو ځای کې فإن جنح للسلم فاجنح لها وتوکل على الله کو دوی چېرته غاړه کېښودله سولې ته بیا ته هم سوله ورسره وکړه الله توکل وکړه موږ خو دوی وړاندیز وکړو راغلي موږ ملته موږ باید دوی له مرګ نه باسلي وای که نه خپل اسلامي خاورې نه خو چې په هره طریقې په زور مو ورسره وکړو ووځل اخر مجبور سره تړون سره وکړو خلاص ووت موږ دوستي نه ورسره کړې دې تړون مو سره وکړو چې وځي به دې ما هېواد نه به وځي نو ځینې خلک نه تاسو کافر سره تړون وکړو او خپل خلک مو ایستل افغانان کافر مو نه ویستل په اخر کې تړون مو ورسره وکړو دې خبرې ته هم راځو ښه ګورئ دغه آیت تاسو متوجه سئ دا د سورة مجادله اتویستمه سپاره دویستم آیت ته دا سورة مجادله اتویستمه سپاره کې راځي الله فرمایي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آبائهم کنه اخوانهم وعشيرتهم ورسته راځي آیت لوی ده تاسو بیا کتلی سئ اتویستمه سپاره کې وګورئ اخري آیت یې سورت هېڅکله به ته یو قوم پیدا نه کړي ای د الله رسوله الله فرمایي چې دوی په الله او د آخرت په ورځ ایمان هم لري او د الله او د رسول دښمنانو سره د دوستي مو وکړي دا امکان نه لري ایمان او د کفر دوستي نه سره یوځای کېږي چې یو سړی وایي زه مؤمن یم که نه مسلمان یم الله منم قیامت ورځ منم او بیا د کافر سره دوستي هم کوي د الله دښمن حاد الله ورسوله د الله دښمن او د رسول دښمنان یو سره دوستي هم کوي دا نه یوځای کېږي چې ته ځان ته مسلمان هم وایي نه کافر سړی کې ساتو څه که نه او تجارتي اړیکې تجارت لپاره تجارت ملک مو خراب شي کاروبار مو خراب شي نو الله وایي دا امکان لري چې ته مؤمن هم او د الله او د رسول دښمن سره دوستي هم کوي کافر سره دوستي هم کوي دا امکان نه لري اگر که پلار دی وي ورور دی وي کورنۍ دی وي که نه یعنې کافر وو بس تا دښمن ده مونږ په اسلام کې ورونه لرو ښه انما المؤمنون اخوة ټول مسلمان سره ورونه خویندې یو خو چې کافر سکه ورور دي نسب بیا هلته کار نه ورکوي ښه ولې تاسو به دې اگر که خپلوان وي ګوره عبیده بن جراح په یو غزا کې که نه احد غزا وه که بدر غزا وه څو وارې مخته ورغی دی تر څنګ ته څه وایي پلار مې ده هغه د مشرکانو په سب کې راغلی و دی مسلمان و صحابي و اخر چې نه تر غلی کېده پلار ډېر پسې راته ذاتي توره یې ورته وکړه سر یې تر ووایه خپل پلار یې مړ کړ نو خپل پلار یې ولې مړ کړي د کفر په سب کې و هغه او دی مسلمان و زموږ نسب موږ ملګرتیا په اسلام باندې ده سره که څو ورسره مسلمان وي که هر خل ته وي په تقوا بس سترګو تور مه ده او چې مسلمان نه وي کافر وي بیا حربي هم وي د دې که ورور دي هم که نه بس بیا اړیکې پاله نشته. اوس محترمو یو سوال دا ډېر مهم ده چې د خلکو دا اعتراض کوو تاسو کافرو سره تړون وکړو دوحه کې او کافر نه ولئ لکه تو 2000 کې تړون وسو که نه اته میاشتې وخت ورکړو ورسره کافران تاسې به وځئ تاسې بیا هم په خپل افغانان مو ویستل که نه دا خبر ډېره وه که نه یا مخکې مو افغانان ویستل محترمو عبیده بن جراح خپل پلار ولې مړ کړي کفر په سب کې راغی پلار یې ووایي بیا دا نه چې دا مې خپل د افغان د قومونه چې دي دا خو د پېژندلو وسیله ده لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم
موږ په اسلام کې څه ورونه خویندې یو. که څوک مسلمان وي ایمان کړه شي بس خلاص. او چې د کفر سره دوستي کوي کافر په سب کې ولاړې بیا دا نه چلېږي پلار یې ورور یې زوی یې قوم والی نه. ولې محترمو دلته کافر راغلی حربي کافر کفر مرکز ده. دا کافر مرکز ده تا باندې لازم ده واجب ده که نه دوی صرف جهاد کې دوی به خپل مل نه باسي. نو ته چې ورځې خنډ ده خنډ چې ده شاوخوا خپل کسان دي تا ورور ده نسبي ورور دی ده خو کافر ساتي تا نه ته چې ورځې خنډ ته جوړوي تا نه پرېږدي چې کافر ته ورسي. نو ته به دته ګل وراشې غاړه کې ګلان وراشې دا خو نه کېږي. یعنې مسلمان خو باید ټول جګ سي په کافر پسې خپل اسلامي خاورې نه وباسي. خاصې کافر څه خو جهاد یې نه کوي ساتنه هم کوي مخ ته شاته هم ورته ځي مرکز هم ساتي که نه کمپاین هم ساتي. نو زه کافر څه رقم ولم ته خو یې نه ولې خو زه درځم ځان ته به لار صفا کوم که نه مجبور یم اول به تا ولم یا نه بعد به کافر به ولم. نو ته څنګه مسلمان ځان ته یې تا مرګ ما ته څنګه ولې نه ده جایز چې قرآن کریم دې په سینې پورې نیولی مرګ دې بیا جایز ده. تو کافر په خپله خود نه ولې موږ ملک هم نیولی اشغال کړی د اسلامي نظام یې مړنګ کړی تا ته ولې معاش درکوي که نه ماړي درکوي د پیسو په خاطر هغه دفاع کوي. نو کافر به نه ورته وایسته کافر ده که نه که زړه اعلی خبر ده خو مرګ تا ته ولې جایز ده. نو کافر ته خو تا نه پرېږدي که نه نو کافر ته ورځي څه رقم د مرکز ته ورځي مجبور یې دا خنډ لرې کړي مخې نه. محترمو دغه اعتراض دوی کې دا دوی اعتراض بې جایه ده. او بل رسول الله مبارک په حدیث شریف کې څه فرمایي موږ تاسو دوستي او دښمني د الله لپاره د الله څه ویا به کوو. حدیث شریف کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من احب لله وابغض لله فقد استكمل ایمانه متفق علیه حدیث دی بخاری او مسلم. چا سي دوستي د الله لپاره کوله الله رضا لپاره او دښمني د الله لپاره کوله د ایمان مکمل تکمیل فقد استكمل ایمانه ایمان د مکمل ده. نو منګه یعنی مسلمانانو صفت دا ده چې مسلمانان خپل منځ کې نرم دي کنه نور رحماء بینهم او کافرانو لپاره سخت دي. موږ خپل منځ کې نرمي سره کوو مسلمانان کافرانو لپاره به سخت یو د حربي کافرو لپاره. عام کافران چې د غیر حربي هغو سره د 3 درجې اړیکې به ساتو مشکل نه لري. محترمو موږ درس څو د کفارو سره کوم ډول تعلق ساتل حرام دي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ان نه دي نسي مسلمانان مؤمنان کافران په دوستی سره په جای د مسلمانانو دوستی باید مسلمان سره کې کافر سره تعلقات نه. او بل اے مؤمنانو تاسو سه ایمان راوړی منی سه يهود نصارا په دوستی سره ملګرتیا مو سره کوي قلبي دوستانه مګر زوي مخ شاته مو ورته زي او ځینې د دوی خپل منځ کې ځین نور سره خپل دوستان دي دوی او که چا دا کار وکړي کافرو سره د قلبي دوستي وکړه انه منهم د دوی نه دي. یو مثال به درکم لن نو کوم کفري ملک کنه غالبا امریکا و نو الته ځینې مسلمانان راجمع شوي دي کنه ځان ته مثلا افغان هم وایي یا مسلمان هم وایي کوم کافران مړو خپل دوی کې یو نفر چې سوی کافران یې ویستي و کنه نو دوی شمې ورته بله کړې وي چې بس موږ دعا ورته کوو کنه په دې خاطر چې موږ د امریکا نومونه باسي یعنې کافر مړ ده کافر په مرګ باندې خفګان کوي دعا ورته کوي خدای جنت ورکړي. خو دا اوس څنګه صاف تاسو فکر وکړئ شمې ورته بولاوه کنه یعنې کافر باندې خفګان ښکاره کوه نو خو د الله دښمن ده. الله وایي تاسې منې چې زما دښمن او خپل دښمن په دوستي سره تاسې هغو ته وړاندیز کوئ دوستي ولې ډارېږئ. نو موږ بندگان یو که کافر دي د الله بندگان دي بنده ولې بنده نه وډارسي موږ تاسو خالق الله ده موږ په الله ایمان راوړئ په الله عقیده ده او ان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر پیدا بنه کې او بنه موميت په الله ایمان لري په آخرت ورځ ایمان لري دوی بیا دوستیم کې دي چا سره د الله او د رسول دښمنان وي د نصر یو ځای کې دا ضد دي چې الله باندې مسلمان نه یو د کافر سره دوستیم کوي دا امکان نه لري. نو محترمو موږ تاسو مسلمانان یو الحمدلله د پیغمبر علیه السلام نه تاریخ را پاتې ده موږ تاسو د انسانیت اساسات اصل کې موږ تاسو یې دي که تاسو د پیغمبر علیه السلام تاریخ سیرت مطالعه کوي کنه سره د دې چې
یعنې دغه څومره په مواساتو باندې مداراتو باندې دا عمل کړی ده که نه. پیغمبر اسلام مبارک چې کله قحطي راغله په مکې خلکو باندې ابو سفیان ورغی چې موږ باندې قحطي راغلی، نو پیغمبر اسلام ډېره مرسته ورسره وکړه، غنم شیان نور خلکو ته مې دا ورلیږئ، مواسات همدردي ورسره وکړه. کله چې مکه فتح سوله کافران ټول ډارېدل چې دا خو موږ باسلي دي کور له مکې نه باسلي وو شړلي به وو که نه د مسلمانان، موږ سره به اوس څه کوي مړه کوي به مو. رسول الله برکت نه لا تسرب علیکم اليوم، اسم لاماتیان ستاسو باندې معافي ټول. او داس که د نور تاریخ وګورئ که نه بندیانو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوو، جناب رسول الله مبارک بدر کې چې بندیان وسول اویا نفره، حتی د خپلو زمانو نه زیات ښه سلوک ورسره کوو. یعنې مواسات پیغمبر اسلام مدارات ښه اخلاق پیغمبر اسلام کول که نه صحابه وکړي دي او تابعینو تابعینو اصلافو ټولو دا کړي دي، موږ هم دا کوو. د زړه دوستي کافر سره نه کوو، که حربي غیر حربي نور دا درې درجې څه کوم موږ ته معلوم دي دا په اسلام کې دا ورسره کوو. یو مکي دور بل مدني دور ده، او که چې کافر څه د کافرو ملګری څه اگر خپل دي پلار دي ورور دي زوی دي که نه په اصطلاح خپل کلیوال دي، خو بیا اسلام په مقابل کې دا به هېڅ وي، بیا به دوستي نه کېږي، بیا به قطع تعلقات ورسره کېږي. که تاسو فکر کړي د 20 کاله که نه ډېر د کافرو ملګري وو، کافرو سره مخ ته شاته تلل، نو موږ تاسې به غوسه تاویدو راشه درس مو ولا نه کېږي، خو ولې نه کېږي؟ څو چې د کافرو ملګری څه د کافرو مدافع څه شاته مخ ته ورته د اسلامي نظام باغي څه د کفر د ډیموکراسي په لاره کې روان یو، هغو خدمت یې کوو، بیا یې تا تعلقات ورسره ختم، ځکه موږ په اسلام کې تعلقات لرو. چې په اسلام ضد څه بیا هغه به مسلمان چې نه څه نو څه فایده، که مسلمان وم د الله سره رابطه ده، موږ باندې دا فرض بس تعلقات ختم دي، موږ تعلقات به نور څه ساتو. دا یې موږ تاسو درس الله دې قبول کړي او قرآني وظیفه لیکئ، ما ته که څو هغه میډیال لري هغه به ما ته په وټساپ کې بهتره لیږئ، چې کله درسونه خلاص شي اخر کې نو بیا امتحان لپاره مې ورځ ټاکو. دعا وکړئ امین الحمد لله العالمین. الله زموږ فکر سالم کړي، خدای پاک زموږ دوستي زموږ دښمني ستا رضا لپاره وګرځوي. الله پاک باقي عمر خدای پاک دین په خدمت کې تېر کړي، مسلمانانو په خدمت کې تېر کړي، خدای پاک ځوانانو ته سالم کړي، خدای پاک اسلامي ټولنه اسلامي امت خدای پاک نور سره یو ځای کړي، دین باندې سره یو ځای کړي. الله پاک تر نه راضي شي، موږ ټول مسلمانانو خدای پاک ساتنه وکړي، موږ امیرالمؤمنین شیخ صاحب مصر شیخ صاحب ساتنه وکړي، کشر مجاهده پورې تر نه راضي شي. څوک د درس ته راځي څوک یې اوري، خدای پاک عمرو کې برکات واچوي، په ورو کې مال جان اولاد کې برکات واچوي، تر نه راضي شي. وصلی الله اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.